سلام یو سلام ولس سلام سل سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو راغلو میلمنو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د بلا د واغلو خپرونه تر پایه پورې وګورئ. دوستانو دا څه کوئ دا ځینې خلک وایي هغه ملګرو ته خپل منځ کې ټوکې لري وایي یاره وایي د ښځې نه دې ډېر ډارېږي خو داسې نه ده صحیح د ښځې نه به ډارېږو خو ښځه مدمن د یو چیز نه ډارېږي. دغسې دوستانو یو ملګري بل ملګري ته ویل چې یاره د ښځې نه دې ډېر ډارېږي هغه ویل ولې به ډارېږم لیونیه شکر اوړه مې لامده کړي دي جای مې جاړو کړی ده قالینې مې سنډلې دي ټول هر سیستم مې ټول پاک صفا منظم جوړ کړی دی د کور کې ډارېږي به لکه تا غوندې سړی چې هېڅ شی دې نه دي کړي. بیا دغسې دوستانو ګوره د اختیا خبره ده دا پیشکه چې دا چاته خدای پاک یو دغه پیدا کړی که نه د ډار شی دا مږک چې ده دا د پیشکې نه ډارېږي دا پیشکه وګوري چې بیا بیچاره په سورین نه وتی بیا پیشکې ته بل شی پیدا کړی چې هغې نه پیشکه ډارېږي هغه د سپی چې دا سپی ورته وګوري بیا پیشکه تښتي بیا سپی د چا نه ډارېږي هغه چې لبسۍ چې همدا سړی وګوري چې همدا تیږې ته لاس کړي ور بیا سپی وتښتي او بیا سړی د چا نه ډارېږي زمری په دې خو ټول پوهېږي وایي څو ورته وایي ټول خوب کې ډارېږي څو کال وایي څو کال نه وایي سړی بیا د خپلې مېرمنې نه ډارېږي او مېرمنه د چا نه ډارېږي بیا هغه وایي هغه بیا د خواښې نه ډارېږي او خواښې بېچاره د چا نه ډارېږي زړه بیا هغه د مږک نه ډارېږي نو دې نه معلومېږي چې قوي ترین شی مږک ده نو د مږک په خاطر یو چکچک وکوي. دوستانو دغسې یو درې قمقلان په موټرسایکل سپاره او ډېر تیز روان همداسې کش کې چې ترافیک لاس یې ورکړی بل قمقل چې لیدلي دغسې ریزونه یې ورکول همسې ښه تیز بل قمقل چې لیدلی بل ته ویلې زتې نه خدای دا غر کي وایي ولې وایي موږ درې کسان پکې نه ځایږو دا په کوم ځای کې کښېني. دوستانو بیا وایي یو دوه کسانو د سادهګانو وایي بمونه یې پیدا کړل دوه بمونه پیدا کړه یو ویلې والکې دا خوا دې خوانه کې چې حوزې ته وړو وایي زه صحیح ده یو غېږ کې نیولی بل دواړه روان دي حوزې طرف یو دې بل ته لاره کې وایي ای لیونیه یاره ته ډېر قمقلې ویلې ولې وایي که دا یو والوځي بیا به هلته موږ امیر د حوزې ته څه شی وایو بل ورته څومره لیونی قمقلی ولې وایي بیا به ورته وایي که یو هم پیدا کړی و. دوستانو نن موږ سره په خپرونه کې ډېره ښایسته ښکلې سندرغاړې میلمه ده دا چې څوک ده د یو جګ چکچک سره راغواړو کرشما ارمان کرشما جانې خپرونې ته په خیر راغلې هر کله راشي بلا دې واخلم موږ د خپرونې نوم ده بلا دې واخلم خوب هستی انشاءالله خیرتی یا کمکی حسن بیشی کمک واری حسن بیشی دیگه میمانداری نه میشم خیر خب برای برنامه ما بخیر آمدی کتی بیننده کتی میمانه تالار سلام علیک جور بخیری چیه میکنی نمیکنی سلام اول برای شما سلام برای دوستا که اینجا آمده هستن تشکر این سلام تذکری بود که ما فهم که صحیح من پیدا به زمین خب زنده باشی تشکر از تلویزیون زیبایتان که مرا دعوت کردی بخیر باشی بسیار خوش شدم که اینجا آمدم بخیر باشی اگه کدام وقت خدا نخواسته اف کدام آبن باشه ریزش شوی زکام چی رقم مقصد میدونی نه چی رقم آرامی تو اوی دقیقه دسته گوره هغه د وره ټوخی مو نیوله ښه یو چک به ورته وکړو دوستانو کرشما جان ارمان اونو خواندنت اونو آهنگت کدام آهنگ بود راست تا بگو او که دختره سر تندور صفتش رخ میکرد نبود کی صفتش میکرد ما خودم خب اندره خودش صفتش میکنی اینی رو مردم سعی کن خیلی چک برش کنی که خودش صفت خودم میکنه خب هنرمند خب کلش خاطر است کدام خاطره جالب زندگی چی داری؟ خاطره جالب زندگی؟ هنرمند خب کلش خاطره است بر تو زندگی هم کلش خاطره است خاطر است یک روز دیگ میکردم اونم بگم خب دیگ میکردم به جای نمک بوره را انداختم حالا که رو میخورم بسیار شیرین است
به نظر خودت اونمو دیگه که بورا انداخته بودی و دیگ شیرین بود یا خودت؟ دیگ شیرین بود. دیگ؟ با خیالم سوخت. خدای دې ژوندۍ خوشحال لره. دوستانو بیا دغسې وایي کوم سړي بیچاره تکلیف پیدا کړ ډاکټر ته لاړه. کله چې ډاکټر ته لاړه ډاکټر ته معاینات وکړل. ډاکټر ته ویلې چې ګور یو خبر ته وکړم چې هر وخت د انسان ماغزه هغه وخت کار شروع کوي چې کله واده وکړي. دا ناروغ یو ځلې پاڅېدلی وایي کېنه لیونی په دې خبره دی. خدای دې غر کړه. دې ډاکټر ته یې ویلي وایي ولې؟ وایي ما خو چې د کومه ورځ نه واده کړی مغزو مې کار خوشي کړی. خودت مغزت کار علاقه دست یا مغزت فعال است انشالله؟ فعال است. خوب یعنی عروسی نکردی؟ نه. خیلی چک چک ورته وکړئ. ما میگم اتنا که مثل ما واره بیحال باشی میبینی؟ آره تو عروسی کردی؟ نامش نبی. خب آهنگای تا کدام مردم زیاد خوش داره؟ مثال مردمایی که اشتکدار زیاد باشه یا اشتکش کم باشه؟ دو تا یا یکی؟ کم باشه اشتکش. کم باشه؟ او زیاد باکی است اشتکی کس کی زیاد باشه؟ بخیالم که اشتکی تو گریان کرد. بگیرش خبر شد خیر اشتکام حق داره تو نیست که نامش بشنوی نام خدا بشنوی بابا گیران میشین. با کسی که اشتک زیاد داره او با خاندانه مرا زیاد خوش میکنه. استوره؟ نگوتی چرا؟ چرا؟ ما کنیم بخانم از صدای موهمی تزیم کلش خواه میکنه. غمی تو خوب است. اونه خواه کرد. خواه کردین خلاص. خدای دې ژوندۍ خوشحال لره. کرشما جان ارمان هغه لومړۍ سندره دې کومه سندره وه چې تا وویلې؟ او خواندن اولید کدامه که بودی خواندی؟ اولی؟ پارسیز. اونه بوده یا کمک وارشه برای ما؟ ای تو که ما هم خوشحال شوم میمانه تالار هم خوشحال شوه او بیننده شبکه جهانی تلویزیونی شمشاد هم خوشحال شوه. اینا له دل خودت که ما اینجا بشینی میخواندن بشنم یا اینجا؟ اینجا. یو چک چک ورته وکړئ. خدای دې ژوندۍ خوشحال لره. لاړ به شو د کرشمه جان ناز نه به هغه ښکلې سندره چې د دې لومړنۍ سندره هماغه به واورو. هماغه یې کمک وارشه زمزمه. عاشقم مسته دل صد شور و پیهان میکنم. عاشقم مسته دل صد شور و پیهان میکنم. ناله های زار زار از داغ هجران میکنم. ناله های زار زار از داغ هجران میکنم. بس دل ما خو نمیشد که بس. خوشی دوستا خدا کنه آمده باشه. زړم نه کېده چې بس دغه سندره خو وایي بس وکړو بس په خوشحالۍ کې را باندې غم واچوو. خو خیر تاسو موږ سره پاتې شئ. یوه لنډه دمه لرو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. دوستانو بیا ښه راغلاست. دوستانو دغسې بیا یو ملګري بل ملګري ته ویل چې یاره بېشکه وله. وایي ولې؟ وایي یاره دا تا سپی چې ده که نه دا خو سم زمری ده زمری. ملګري ته یې لیونی دا خو زمری ده که نه سم؟ ویلې خیر دا څنګه داسې ګډوډ شوی ده؟ وایي لیونی چېرته محبت کړی مینې خراب کړی ده. لاړ به شو د کرشما جان ارمان نه به دا پوښتنه وکړم چې محبت کردن بسیار مشکل است یا که یک دفعه ناچاپی برق بروه؟ محبت خوب یعنی برق رفتن هیچ مشکل نیست که تا به تاریکی باشی. پس میآید. خوب تو نه که نانه بگیری که دانه خود دماغ خود آدم. باز دی وقتا خو گروپ است نه؟ در وقتا قدیم گروپ نبود. دی وقتا خو گروپ است هر چی است. حالا که خودت چیه گروپ داری یاری کن؟ گروپ است. خوب میگه شولر سر او گرمی تا گرم میکنی؟ نه. خود نمیکنی. گاز است. چک چک وردم. خدای دې ژوندۍ خوشحال لره. کرشما جان ارمان کدام وقت شده است که تو خواندن شروع کرده باشی آهنگ اینم تو خوب در کش مثال یک تپه میکنی نه؟ تپه میکنی میگی که خود جانان زما جانان ما و بازار می خرسوی سر زما. دانت بند شده نشده؟ نه اگان وقت شده. شده؟ یعنی که تپه کردی دانت بند شده. زما زدی جانان
وای که په بازار مې خرڅوي ورسره زما وشین اسمان زرې زرې د زرو زرو تنابونه سپوږمۍ د بام په سر په یار وایي سلامونه سپوږمۍ د بام په سر په یار وایي سلامونه لا 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 دلته راشه یو ځلې ګرم راغلی څه خبره دی و شیر دادا ولې ته نه ګورې چې خپرونې ته څوک میلمانه راغلي یاره دادا شیره خبره خو داسې دی که نه وایم نن درته ښایسته او په زړه پورې قصه کومه یاره دا قصه دې وکړه زه سره هم قصه ده وایم خبره داسې دی که نه چې یو ورځ ملګري انډیوالانو سره مې تشلې کولې که نه لوبه ښه ښه ای قماربازه بیادار ایره خو چی میکنی که اینمی تکی را برش برابر کدم نه برای چی شه نامش بگی تکی را بچه نه تشله بره خو صحیح ها بر تشله صاحب که اینمی تکی را برابر کدم که از کدام سن پدرم سر محمد داده تا آمد صاحب که داده ما سر محمد نه دیگه مرا گفت بچه‌ام نه کارت معلوم است او نه روزگارت معلوم است یک روز هم تو را ندیدم که تو یک کار روزگار کرده باشی یک دو روپانه به قبر خود او برخانه خود پیدا کرده باشی یه خو راز گفته نو دادا شیر دا خوشته که کنه نو بیا ما ته چی ویلی وی بچیا خیر ده کار ما خو مې ستا ونه لیدو که نه نو دغه پیسې واخله او لاړ شه د کور دپاره لږ زره سودا راوړه خو یو خبره مې په وازو غوږونه واوره چې زه درته څه وایم ما ورته دادا بگو اینه گوشه مواز است الله کنه نو بس ما ورته بس دغه دی ما ته ویلې چې برخوندې به ځې او برخوندې به راځې نو ما ورته ویلې دادا جانه تو هېڅ فکر مه کوه دغه دی برخوندې لاړم او برخوندې راغلم آفرین بس شیر دادا سر به دې ولې په درد کم په درد خو شو ښه نو بس چې لاړم صاحبه دغه دی چې ماښام کور ته رالم چې ماښام کور ته رالم نو دا دادا مې داسې په غوسه راباندې که نه ما ته یې ولې ناوخته رالې ما لې دادا خبره داسې دی که نه چې برخوندې دغه دی لاړم او دغه دی رالم څه وایي وایي تا څومره ناوخته کو ما وویل چې دادا جانه شکر وباسه چې زه اوس وختي راغلی یم بلک چې اوس لاړ شي ایله سبا ماښام راشي دا خبره خو دې ډېره ښه خبره وکړه دا قصه وه که اورګاډی و قصه مو او نور نه پوهېږم چې څه شی و اول دا وی چې هغه چې لکه قب شیشک وګوره میلمانه راغلي کرشمه ارمان خپرونې ته میلمانه ده او شیر دادا څومره ښایسته او ښکلې میلمانه راغلی دی ولا شیر دادا وایم که زه خبر وم که نه ما به دې ته خپل نیا راوستې وه نو نیا دې ولې راوستله لیونیه داسې تاویږي لکه لاټو غوندې نیا دې ولې راوستله ورته د دې په خاطر وایم چې دا زما نیا نه دی داسې خوږې میلمانې ډېر سخت خوښېږي دغې خوښېږي او که نه ښه زه صحیح ده دا راته ووایه چې اوس ورته چی شی کوې او که نه کوې یاره زړه خو مې دی شیر دادا چې ورته ښایسته نن دې میلمنې ته زړه پوخ کړم زړه ای وروره زه نه دې نیسم بس ده چې زموږ زړه دې پوخ کړه د هغې زړه ولې پخې یاره نه که نه پوه نه شوې شیر دادا خبره داسې دی چې د پسه زړه ورته پخومه دغسې وایه که نه ښه دوستانه بیا چک چک ورته وکړئ چې پسه پخوي بس ترې نه پوښتنه وکړه چې څه رقم چی شی ورته پخې څه رقم چې و که نه چې غوړي زیاد خوري مرچک مالګه حاجی برما بگو که بسیار روغندار خونه باشه ایتونه که کدام تکلیف مکلیف نداشته باشی سرمه تاوان نشوی روغنش میگه کم برتایم روغنیاتش کم باشه روغنیاتش بسیار کم باشه مرچک برت پرته سیاه مرچ هیچ نپرته بیخی در جش بوره برش پرته خودش هم انداخته بله بوره پرده مرچک میگه نمیخورم شیر دادا خبره دسته تو بر ما ازی بگو که برات
گوسپند سفید باشه یا گوسپند سیاه یا گوسپند سرخ باشه؟ گوسپند ما میگم اگه بدلم میکنی بگو هر رقم باشه خب مثل تو واره گوسپند مثل تو واری نباشه. دا ته چی شی او شعر دا خو دې سره خبرې کومه کنه زما خبرې دې سره پاتې دي. صحیح شو برو. خب دیگه گفتم امی مرچک سیاه باشه، سرخ باشه، گلابی باشه، شیرچی باشه. کدامش خوشت میاد؟ سرخ. بسیار تند است. خب ترش خو زیاد نباشه، کم نمک میخوری یا نمکش زیاد باشه؟ نمک کم باشه نمکش. خب خدا دا شیره ته به زما خبره داسې دی چې دغه میلمنې دپاره څه د خوراک مراک بندوبست وکړمه که نه؟ ښه ورورې داسې زه ورته پوښ که که نه او مونږ خو د ډېر جګر خونو کې دا د زړه نوم دې واغېسته خدای وکړي چې ته ښه پوښ کړې زه لاړ شه نو اوسه که نه په قراره دوستان یو چک ورته وکړئ مونږ زړه خو یې پوښ کړو خدای وکړي چې رښتیا زړه پوښ کړي هسې نه چې میلمنې کرشمه جان ارمان مسکین جان از در برنامه من تو میگن میمانه را مزاحمت میکنه فرش خیر خدا کنه خفه نشده باشی. خفه نشدم. یو جهان مننه د خپل ګران میلمنې نه خدای دې ژوندۍ خوشحاله دوستانو د خپرونې په دې برخه کې سیده په سیده مغه پخوانۍ خبره ده یوه لنډه د مخلو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. دوستانو بیا ښه راغلاست. دوستانو دغسې یو څوک ډاکټر ته راغی ویل ډاکټر صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام ویل ډاکټر صاحب ما هېڅ خوب نه راځي دومره دواګانې مو کړې چې څه درته ووایم ډاکټر ته ویل عجیبه خبره کوې لیونیه ولې نه درځي زه درته یو طریقه ښیم خپله به دې خوب درسي ویې ویه همدغسې خوب بیا وروره ډاکټر ورته ویلي وایي نور 2000 پورې شمار کوه 1 2 3 4 5 چې 2000 پوره کېږي تا به خوب راشي سړی لاړ بیا یو څو ورځې بعد بېرته ډاکټر ته راغی ډاکټر صاحب سلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه چل دواله کې تکلیف دې جوړ شوی نه ده ویل ډاکټر صاحب کور دې ودان جوړ شوی یم اوس وایي څنګه وایي 200 پورې چې شمار وکړم که نه چې همدا 1000 پوره شي وایي خوب را باندې راشي کلک کمپله مې خپو ته راکش کړم خو بیا وایم چې انډیوالي خرابه نه شم بېرته پاڅېږم خپل مخ ومینځمه 1000 پورې بیا شمار کړم بیا قرار ویده شم لاړ به شو کرشمه جان ته که خودت چند شمار میکنی که با خواه میبرد؟ من 20 یا تو سر به زبانی یک 2 2 2 4 سیرش با خواه است خوب یا چک با تو بگو لال بشو کرشمه جان ارمان اگه خدا نخواسته مگر زن دارم مد تا زن دارم مد تا زن دارم سرنیت در بغلم دور بگردن دارم مد تا زن دارم مد تا زن دارم مد تا زن دارم مد تا زن دارم مشکلات های غریبی کمرم خم کده است دلکم غم کده است مشکلات های غریبی کمرم خم کده است دلکم غم کده است نه لباس وطنم نه نان خوردن دارم مد تا زن دارم مد تا زن دارم سرنیت در بغلم دور بگردن دارم مد تا زن دارم مد تا زن دارم زن اول میگویم مرد که سودا نداریم آرد حلوا نداریم وای جان زن اول میگویم مرد که سودا نداریم آرد حلوا نداریم او خبر نیست که من در جیب خود چند دارم مد تا زن دارم مد تا زن دارم سرنیت در بغلم دول بگردن دارم مد تا زن دارم مد تا زن دارم ته دلته څه کوي وای دادا جانه خبره داسې دی که نه خبره داسې درته وایم چې زه دغه زما دې کې څه کمی دی ګوره خبره داسې دی چې دغه بوټان درته رنګوي
کالي درته وتو کوي کالي درته مینځي پوه شوې که نه او بله خبره ده چې کله دې په سر باندې درد وشي چپخانې ته دې رسوي او بله دا میلمانه درته وزر کوي او د تناره په سره ګرمې ګرمې ډوډۍ درته پخوي او بله دا چې سبا یې وختي ملازان مونځ دپاره پاڅېږي ګرمې اوبه په بوشکه کې درته ګرموي چې دا میړه مې خفه نه شي چې خپل د اودس وکړي نو څه ترېنه غواړې څه وکړم ما ویلې چې دوه ښځه وکړم چې روزګار مې ښه شي زه څه خبر وم چې بد نه بدتر کېږم دادا هسې به په خوله مې نه راځي چې څه درته ووایم څه وایې څه جلبې تا وایې خو سمه خبره وکوئ وایم دادا خبره داسې دی که نه چې ما له واده وکړي واده کدو تا ته معلومات شته که نشته چې ما سره پیسې شته چې تا ته واده وکړم واده وکړه واده نو په هغه وخت کې چې تا چې دادا دوه ښځې وکړي نو هغه وخت کې در سره پیسې وي اوس چې زه درنه واده غواړم پیسې نشته نو هغې وخت کې را سره و که نه خو اوس نشته هلکه ته راته لاره وښیه څه وکړم خبره داسې ده که نه دادا هغه کور دپاره چې لږ زره سودا مودا پې راوړي که نه نو هغه خرڅ که ما ته واده پې وکړه دې کدو ته ګوره کرولا موټر خرڅ کړم او دې ته واده وکړم صبر کشه نه دادا هغه خبره مې نه درته کولې یو بله خبره مې درته کولې وایه که نه خبره وکړه خبره داسې دی که نه دادا چې ما ویل چې هغه واښه چې خوري واښه وګورې خلکو واښه خو ته م خورې نه رښتیا دغه وزه م خوري غوایي م خوري آس م خوري اوښ م خوري نو سمه خبره کوئ وایم دادا جانه خبره داسې ده که نه چې په کور کې یو دانه هغه خر لري که نه نو هغه راته خرڅ کړه واده راته وکړه که نه وایم چې مړ شي دا کار نه کوم خر خرڅه که ما ته واده وکړه ته پوهېږې چې هغه خر زما د پلار د لاس نښه ده او ما ته میراث پاتې ده دا خر نه خرڅوم وایم دادا چې ته راته واده نه کوې که نه وایم دا کور هم درته پرېږدم دا کلی هم درته پرېږدم ګورې خلکو بس ایسته درنه ځمه پوه شوې پرېږده چې خلک تا ته پیغور درکړي چې زه یې خپل پلار پرېښوده ځمه خارج ته کاناډا ته ځم جرمني ته لا لیوانیه کور څنګه پرېږدي بدبخته ځه که نه دا نور چې تللی ده غوښې کبان هډوکې نیانګان خوړلي دي د خارج شوق مه کوه وځه خیر ده ورکې ګزاره وکړه لږ ده دا لاړه وتښتېده خیر چک چک به ورته وکړو دوستانو په واقع چې باید د خارج شوق نه کړو ولې خپل وطن یي که وچه ډوډۍ که سابه یي خو هغه د چرګانو پلونو نه د نور وطنونو به ښی لاړ به شو کرشمه جان ارمان ته میگه خر سودا کو برای ما روسی کو بابیش هم نگفتش که از تو که خر خیلی خوبه بخاطر خب پن میبری تو چی میبری خب خودت اگه خدا نخواسته در یک جای یک دکان طلایی طلا باشه خوب قیمتی طلا در بینش باشه او دیگه دکان باشه خوب اینمی کاله زنانه و بسیار کاله قیمت باید ما بینش باشه او در یک جای یک دکان باشه کلش کتابه خوب سابقه هر چیز نوشته تاریخ و هر چیز نه او در بگیره دی دکانه یرسیش او اینمی تو با شتاب امبولانس به اول کدامیشه گل کن آتش شه کتابه یک چک چک برش کنی دوستا تو تالی دیدی امبولانس آتش گل کدست خیلی تو میگی که کتاب گل کنم امبولانس خب کوشش خدا میکنه اگر شد خب گل میشه اگر آتشش زیاد بود خب گل نمیشه نه اگر کم بود خب گل میشه امبولانس خب بیخی ناو داره و خب اطفایه است امبولانس خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي او جهان مننه کرشمه جان ارمان خوشحاله اوسي دا راته ووایه چې خودت از اشپش بازاب هستی یا اشپش از خودت او از ما بازاب از تو
آفرین اینمیدی اگه فکر باشه یگانی سیاست است که امروز جمعه شو با بیکار دیگه کار نمیواجب چی میگه تو دو پاکت دوایش پیش بیار خودم دیوانه میکنه وش پیشم یعنی اسوامش پیش با عذاب است تو با عذاب نیستی شکر یو چک چک به تو کو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې چیرته ځو سیده په سیده زما په خیال ما پخوانۍ خبره شوه یوه لنډه دم اخلو بیرته ګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو بیا دغسې یو ناروغ وایي ډاکټر د عملیات خانې نه راووته ناروغ بیچاره مو سره راووته ناروغ ته یې ویلې چې وروره ویلیا و یو ځلي باید بیا عملیات خانې ته لاړ شو چې تا زه عملیات کړم ناروغ ورته ویل عجیبه خبرې کوې ولې مې عملیات یې ډاکټر ورته ویل ګوره خبره بله ده که نه وایي څه شی وایي تا په خېټه کې ربړي دستکش پاتې ده هغه باید بېرته لرې کړو ناروغ هم لږ ساده ویل یاره ته عجیبه خبرې کوې ویلې ولې ویل نو یو ربړي دستکش څه شی ده خو 15 روپۍ ورکوي 15 روپۍ به درکوم بیا به چې ته عملیات لاړ به شو خپلې مېلمنې ته ګرانه مېلمنې کدام وقت تو شده خدا نخواسته که خوب بلند بلند چپلی سندل در پایت باشه در برف و باران روان باشی او غراز یک دفعه افتاده باشی موبایلت اونجا شراق افتاده و گفته باشی که الله خدایا خدا کنه که هر کمر ما شکسته باشه خود تلفونی من نشکسته باشه نه نفتادی؟ نه نفتاده موبایلت هم نفتاده؟ نه شکر خدای دې ورځ راوړي که موبایل ته خوبان کې چارجرت هم نشکنه دوستان یو چک چک به ورته وکړو لاړ به شو د خپلې ګرانې مېلمنې نه میگه که بسیار کدام آواز خان زیاد خوشید می غیر ما خانم نغمه خانم نغمه په واقع چې خاپیرۍ نغمه خو ډېره ښکلې سندرغاړې ده یو چک چک به ورته وکړو چې هر جای ته یې خدای دې ژوندی خوشحال لري نمیتانی که از اونمور یک آهنگش برای ما تقدیم کنی میشه یک زمزمه دوستانو چک چک ورته وکړئ چې موږ او تاسو ته د خاپیرۍ نغمه ښکلې سندره موږ ته کرشما جانه زمزمه کوي برو با کابل گل بسیار است دلکم بیقرار است دمی کابل گلزار مرا یک گل بکار صدای تا بلند کردم خیلی دمی کابل گلزار مرا یک گل بکار است بس است خلاص بس ولی کل خواندنم یعنی بگیم تو را یک گل بکار است یک گل بکار است خب ما کجا با گفتیم کابل که خونم خدا بسیار گل زیاد است وقت کی هست و مرا یکی بکار است ما هم نگفتیم که دو تا گل بکار است ما هم یک گل بکار است میریم دوستای عزیز چیرته زو خپل میلمنې نه هغه ډالۍ چې راوړي کرشما جان ارمان موږ او تاسو ته د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو ته هغه به په یو جیګ چک چک بدرګه به کوو چې دا موږ ته خپله ډالۍ وړاندې کړي
کرشما جان ارمان یک جهان تشکر بسیار آهنگ خوب و زیبا را خواندی خداوند اثر ما کم نکنید زنده باشی بسیار خوب آهنگ خواندی بخیر باشی زنده باشی کتی سرگمه چطورشی سرگمه را یاد داری؟ نه بیخی دخوام تا میخوام یاد بگیرم آله نو هر وقت که سرگمه را یاد میگیرید باز زیاد شاگرده مز خدا نشام نمیدین خدای دې ژوندۍ خوشحال لره تا خو به ډېرې سندرې ویلي په واقع چې ډېر ښکلی غږ دی دا ښکلې سندرې وی که اگه دلت تو باشه که آهنگ ما به تو زمزمه کنم زمزمه کنم به خدا مر وقت پنډ شفتل که د پشت ما باشه نه مر وقت میخوانم د پټی شفتل میخوانم د آشپزخانه میخوانم د کالا شستن میخوانم خوب میکنی د خمیر کردن میخوانم اینا لک خواندن بر تو ما زمزمه میکنم گوشه ته بند کو گوشه ته بند گوشه ته خلاص کو بشنو آهنگ ول مین شل زړ گیا په غام دی واړولم ول مین شل زړ گیا په غام دی واړولم کانې دې وکړلې ونیا په غام دی واړولم کانې دې وکړلې ونیا په غام دی واړولم دانا دانا زلفې دې ماته لانجه جوړه کړه دانا دانا زلفو دې ماته لانجه جوړه کړه وای د ماته ولې خوار تندیا په غام دې واړولم ځمکې دې ګرو کړلې شیریا په غام دې واړولم چطور بسیار خوب یا قام که ما سر کچالو چکه خوردیم ای که کدام رو میشه ترش و تلخه نخورم با تو صدای مرا بشنوی خودت خواه گوتی شپاړس دوستانو ښکلې سندرې ویلې منګه ښکلې سندرغاړې ده ښکلې هنرمنده ده په واقع چې ځوانه هنرمنده ده لاړ به شو پښتنه به ترېنه دا وکړو چقه ناز د خانه سر مردم داری که ناز د خانه مردم زیاد میبره یا دوستت زیاد ناز تا میبره د خانه زیاد د خانه کی زیاد ناز تا میبره دروغ نبگو مادر جانم الله نام مادر جان نبیدی بخاطر مادر جان یک چک چک خا کدیم خدای په واقع دوستانو خدای دې د هیڅ کور نه مور نه کموي مور خو یوه غټه هستي ده خو دوستانو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه خو بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست بیا دغسې دوستانو و یو چا یو بل ملګري ته ویلې چې یاره ته یقین وکړه که نه زه ډېر ګرم چای څښم ویلې څنګه وی یاره چې دا اوبه ګرمې شي که نه په همدې پیالې کې واړم ورور دې په سرجي کې همدغسې وی ګوټ کړم بله لیونې ته څه چای څکې ګرم ما وګوره زه یم چې دا اوله پیاله چې خالي کېږي دا د دې ورور یې همدغسې کش کم بس نیواله جګې کم دی بل وی لیونی تاسو خو هیڅ شی نسئ چای خو د ګرم ورور څکي زه یم چې دا چای زه یم ګرم شي او جوش شي وخوټېږي دومره چای او دومره بوره په خوله کې واچوم او چای بره نیوالم دې خولې ته ونیسم او په ګیس ډبې کې کینم بر 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 لاړ به شو کرشما جان ارمان تا کرشما جان ارمان تاله خود دروغ هم نگفتی در زندگی تلفون چقه کتی همکاری میکنه در دروغ گفتن دروغ نمیگی معلوم میشی کم اگر تلفونت نباشه چی میگی که دروغ نخواه گفتی؟ نه یعنی تلفون که چیز دروغ است؟ چیز دروغ است یعنی غم از دگاه که ولایی جست مجلسم خو ایره برای ما بگو که تاله در زندگیت ای نقه شطوره که دیدی رزاگه که نقه نه بیخی نه ندیدی؟ نه زایگو دیده خواه بودی ندیدی؟ تو سر مدرس بان که ندیدی؟ ندیدی؟ نه خیلی ما برد بگیم که ما دیدیم؟ ما بگیم؟ که در کجا دیدیم؟ اول یک چک چک کو
والله ګمان دي دغه شو خدای دې ژوندی خوشحال لري. یو جهان مننه موږ خپرونې ته د برنامې محکمه دي. چقدر خوش شدی راز بگو. بسیار زیاد. او چقدر دلت چیز میکرد که ای برنامه باید ما برم. او چقدر برای برنامه خوشی میکردی و چقدر برای دیدن ما خوشی میکردی. خوشی میکردم. برای کدام زیاد خوشی میکرد که ما باید برم. برای دیدن تو. الله یو چک رات وګړي دوستان. خدای دې ژوندی خوشحاله را په دې هیله چې داسې ورځ راشي چې کرشمه جان ارمان ډېره جیږه ښکلې او ډېر لوړ مقام ته رسېدلي سندرغاړي. خواندنیت کې کلش تنهایی است یا جوړه‌ای هم خواندی؟ تنهایی است. جوړه‌ای تاله نه خواندی؟ نه. مقصد یک وعده که حتما میکنم خیر است. هر وقت که جوړه‌ای خواندن میکردی مرا یک دفعه خبر کن. امرت بخوانم. دا شفر فهمان دی مرا خیر. یو جهان مننه چې موږ خپرونې ته راغلی کرشمه جان ارمان خدای دې ژوندی خوشحاله خودت یک هنرمند خوب هستی. برای بیننده برای افغانا که داخل است در خارج است چی پیام داری چی گفتنی؟ پیامم همیست در کابل اگرامی خوب میخوایم در کل وطن ما و شما مشکلات ها بدبختی خلاص شود. خب یو چک به وکړو دوستانو په دې هیله چې موږ وطن نه مشکلاتونه بدبختی خلاص شي. ما یک آهنگ طنزی داریم انتقادی است کمدی است اونو اگر بر تو ما تقدیم کنیم تو برای بیننده برای میهمانه تالار برای زیاد تقدیم کو اجازه است؟ خوب اپڑا دپڑو راشه کنا اوهو وی خپل معاش تقسیموم بیلونه ډکوم خپل معاش تقسیموم بیلونه ډکوم ډېر تنګ یم درنه زما غریبې زندګۍ ډېر تنګ یم درنه زما غریبې زندګۍ. بازار نیولې دې ډالرو یا خو کلدار او یا تومانو په افغانیو کې به بیا تاوان کومه زندګۍ ډېر تنګ یم درنه زما غریبې زندګۍ خپل معاش تقسیموم بیلونه ډکوم ډېر تنګ یم درنه زما غریبې زندګۍ ډېر تنګ یم درنه زما غریبې زندګۍ. یو خوا قرضدار بل خوا زهیر یم په څو غمونو کې راګیر یم په دوکان راشم ترېنه ګیر ولاګومه زندګۍ ډېر تنګ یم درنه زما غریبې زندګۍ خپل معاش تقسیموم بیلونه ډکوم ډېر تنګ یم درنه زما غریبې زندګۍ ډېر تنګ یم درنه زما غریبې زندګۍ. یو خوا د ښځې پیغورونه بل خوا دوستان او رواجونه زه به دا پوتن خوا تر چا ورسومه زندګۍ ډېر تنګ یم درنه زما غریبې زندګۍ خپل معاش تقسیموم بیلونه ډکوم خپل معاش تقسیموم بیلونه ډکوم ډېر تنګ یم درنه زما غریبې زندګۍ ډېر تنګ یم درنه زما غریبې زندګۍ ډېر تنګ یم درنه زما غریبې زندګۍ. یو جهان مننه اپړه دپړه تاسو ورتلی شئ. یو جهان مننه تاسو نه خوشحاله اوسئ د خپلې مېلمنې نه چې موږ خپرونې ته راغله
دوستانو دا وایي منګه نننۍ خپرونه بلا دې واخلم تر بلې خپرونې پورې چې تاسو ته بله خپرونه وړاندې کوو تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو د یو آزاد خوشحاله افغانستان په هیله د خدای په امان ایتونه که کدام تکلیف مکلیف نداشته باشی سرمتاوان نشوی روغنش میگه کم برتیم روغنیاتش کم باشه روغنیاتش بسیار کم باشه مرچک برد پرته سیاه مرچ هیچ نپرته بیخی در جش بوره برد پرته خودش هم انداخته بله بوره پرده مرچک میگه نمیخورم شیر دادا خبره دسته تو بر مازی بگو که برات گوسپند سفید باشه یا گوسپند سیاه یا گوسپند سرخ باشه گوسپند ما میگم اگه بدلم میکنی بگو هر رقم باشه خب مثل تو آره گوسپند مثل تو واری نباشه دا ته چی شی او شیر دادا ته خو دې سره خبرې کومه کنه زما خبرې دې سره پاتې دي صحیح شو برو خو دیگه گفتم امی مرچک سیاه باشه سرخ باشه گلابی باشه شیرچی باشه کدامش خوشت میاد سرخ بسیار تند است خو ترش خو زیاد نباشه کم نمک میخوری یا نمکش زیاد باشه نمک کم باشه نمکش خو خدا دا شیره ته به زما خبره داسې دی چې دغه مېلمنې دپاره څه د خوراک مراک بندوبست وکړمه که نه ښه ورورې داسې زه ورته پوخ که که نه او مونږ خو د ډېر جګر خونو کې دا د زړه نوم دې واغېسته خدای وکړي چې صحیح ښه پوخ کړي زه لاړ شه نو اوځه که نه په قراره دوستان یو چکچک ورته وکړئ مونږ زړه خو یې پوخ کړه خدای وکړي چې رښتیا زړه پوخ کړي هسې نه چې مېلمنې کرشمه جان ارمان مسکین جان از در برنامه من تو میگن میمانه را مزاحمت میکنه فرش خیر خدا کنه خفه نشده باشی خفه نشدم یو جهان مننه د خپل ګرانه مېلمنې نه خدای دې ژوندۍ خوشحاله دوستانو د خپرونې په دې برخه کې سیده په سیده مغه پخوانۍ خبره ده یوه لنډه د مخلوق بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دغسې یو څوک ډاکټر ته راغی ویل ډاکټر صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام ویل ډاکټر صاحب ما هېڅ خوب نه راځي دومره دواګانې مو کړې چې څه درته ووایم ډاکټر ته ویل عجیبه خبره کوې لیونیه ولې نه درځي زه درته یو طریقه ښیم خپله به دې خوب درسي ویې ویه همدغسې خوب بیا وروره ډاکټر ورته ویلي وایي نور 2000 پورې شمار کوه 1 2 3 4 5 چې 2000 پوره کېږي تا به خوب راشي سړی لاړ بیا یو څو ورځې بعد بېرته ډاکټر راغی ډاکټر صاحب سلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه چل واله که تکلیف دې جوړ شوی نه ده ویله ډاکټر صاحب کور دې ودان جوړ شوی یم اوس وایي څنګه وایي د 1000 پورې چې شمار وکړم که نه چې همدا 1000 پوره شي وایي خوب را باندې راشي کلک کمپله مې خپو ته راکش کړم خو بیا وایم چنډیوالي خراب نه شم بېرته پاڅېږم خپل مخ ومینځمه 1000 پورې بیا شمار کړم بیا قرار ویده شم لاړ به شو کرشمه جان تا که خودت چند شمار میکنی که با خواه میبرد؟ من 20 یا تو سر به زبانی چک 2 2 2 4 3 با خواه است خوب یا چک با تو گو لال بشو کرشمه جان ارمان اگه خدا نخواسته مد دارم سرنایت در بغلم دور بگردن دارم مد تازن دارم مشکلات های غریبی کمرم خم کده است دلکم غم کده است مشکلات های غریبی کمرم خم کده است دلکم غم کده است نه لباس وطنم نه نان خوردن دارم مد تازن دارم
سرنه در بغلم گل بگردن دارم مد تازن دارم مد تازن دارم زن اول میگویم مرد که سودا نداریم آرد حلوا نداریم وای جان زن اول میگویم مرد که سودا نداریم آرد حلوا نداریم او خبر نیست که من در جیب خود چند دارم مد تازن دارم مد تازن دارم سرنه در بغلم گل بگردن دارم مد تازن دارم مد تازن دارم ته دلته څه کوي وای دادا جانه خبره داسې دی که نه خبره داسې درته وایم چې زه دغه زما دې کې څه کمی دی ګوره خبره داسې دی چې دغه بوټان درته رنګوي کالي درته وتو کوي کالي درته مینځي پوه شوې که نه او بله خبره ده چې کله دې په سر باندې درد وشي چپخانې ته دې رسوي او بله دا میلمانه درته وزر کوي او د تناره په سره ګرمې ګرمې ډوډۍ درته پخوي او بله دا چې سبا وختي ملازان مونځ دپاره پاڅېږي ګرمې اوبه په بوشکه کې درته ګرموي چې دا میړه مې خفه نه شي چې خپل د اودس وکړي نو څه ترېنه غواړې څه وکړم ما ویلې چې دوه ښځه وکړم چې روزګار مې ښه شي زه څه خبر وم چې بد نه بدتر کېږم دادا هسې به په خوله مې نه راځي چې څه درته ووایم څه وایې څه جلبې تا وایې خو سمه خبره وکوئ وایم دادا خبره داسې دی که نه چې ما له واده وکړي واده ای کدو تا ته معلومات شته که نشته چې ما سره پیسې شته چې تا ته واده وکړم واده که واده نو په هغه وخت کې چې تا چې دادا دوه ښځې وکړي نو هغه وخت کې در سره پیسې وي اوس چې زه درنه واده غواړم پیسې نشته نو هغې وخت کې را سره وکړه نه خو اوس نشته هلکه ته راته لاره وښیه څه وکړم خبره داسې ده که نه دادا هغه کور دپاره چې لږ زره سودا مودا پرې راوړي که نه نو هغه خرڅ که ما ته واده پرې وکړه دې کدو ته ګوره کرولا موټر خرڅ کړم او دې ته واده وکړم څه ورکشه نه دادا هغه خبره مې نه درته کولې یو بله خبره مې درته کولې وایه که نه خبره وکړه خبره داسې دی که نه دادا چې ما ویل چې هغه واښه چې خوري واښه وګورې خلکو ای واښه خو ته م خورې نه رښتیا دغه وزه م خوري غوایي م خوري آس م خوري اوښ م خوري نو سمه خبره کوئ وایم دادا جانه خبره داسې ده که نه چې په کور کې یو دانه هغه خر لري که نه نو هغه راته خرڅ کړه واده راته وکړه که نه وایم چې مړ شي دا کار نه کوم خر څه که ما ته واده وکړه ته پوهېږې چې هغه خر زما د پلار د لاس نښه ده او ما ته میراث پاتې ده دا خر نه خرڅوم وایم دادا چې ته راته واده نه کوې که نه وایم دا کور هم درته پرېږدم دا کلی هم درته پرېږدم ګورې خلکو بس ایسته درنه ځمه پوه شوې پرېږده چې خلک تا ته پیغور درکړي چې زوی خپل پلار پرېښوده ځمه خارج ته کاناډا ته ځم جرمني ته او لا لیوانیه کور څنګه پرېږدي بدبخته ځه که نه دا نور چې تلی ده غوښې کبان هډوکې نیانګان خوړلي دي د خارج شوق مه کوه ووځه خیر ده ورکې ګزاره وکړه لږ ده دا لاړه وتښتېده خیر چک چک به ورته وکړو دوستانو په واقع چې باید د خارج شوق ونه کړو ولې خپل وطن یې که وچه ډوډۍ که سابه خو هغه د چرګانو پلونو نه د نور وطنونو به ښی لاړ به شو کرشمه جان ارمان ته میگه خر سودا کو بر ما روسی کو بابی شام نگفتش که از تو که خر خیلی خوب است بخاطر خوب پن میبری تو چی میبری خب خودت اگه خدا نخواسته در یک جای یک دکان طلایی طلا باشه خوب قیمتی طلا در بینش باشه او دیگه دکان باشه خوب اینمی کاله زنانه و بسیار کاله قیمت باید ما بینش باشه
او در یک دکان باشه کلش کتاب خوب سابقه هر چیز نوشته تاریخ و هر چیز نه او در بگیره دکانه یرسیش او اینمی تو با شتاب امبولانس به اول کدامیشه گل کنه آتش کتابه یک چک برش کنی دوستا تو تالی دیدی امبولانس آتش گل کدست خیلی تو میگی که کتاب گل کنم امبولانس خب کوشش خدا میکنه اگر شد خب گل میشه اگر آتشش زیاد بود خب گل نمیشه نه اگر کم بود خب گل میشه امبولانس خب بیخی ناو داره خب اطفایه است امبولانس خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي او جهان مننه کرشمه جان ارمان خوشحاله اوسي دا راته ووایه چې خودت از اشپش بازاب هستی یا اشپش از خودت او از ما بازاب از تو آفرین این نمیدی اگه فکر باشه یگانی چه اثر هست که امروز جمعه شو با بیکار دیگه کار نمی واجبه چی میگه تو دو پاکت دوا اشپش بیار خودم دیوانه میکنه و اشپش هم یعنی از تو هم اشپش بازاب است تو بازاب نیستی نه شکر یو چک به ورته وکړو دوستانو د خپرونې په دې برخه کې چیرته ځو سیده په سیده زما په خیال هماغه پخوانۍ خبره شوه یوه لنډه دم اخلو بیرته ګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو بیا دغسې یو ناروغ وایي ډاکټر د عملیات خانې نه راووته ناروغ بیچاره مو سره راووته ناروغ ته یې ویلې چې وروره ویلیا و یو ځلي باید بیا عملیات خانې ته لاړ شو چې تاسو عملیات کړم ناروغ ورته ویل عجیبه خبرې کوې ولې مې عملیات یې ډاکټر ورته ویل ګوره خبره بله ده که نه وایي څه شی وایي تا په خېټه کې ربړي دستکش پاتې ده هغه باید بیرته لرې کړو ناروغ هم لږ ساده ویل یاره ته عجیبه خبرې کوې ویلې ولې ویل نو یو ربړي دستکش څه شی ده خو 15 روپۍ ورکوي 15 روپۍ به درکوم بیا به چې ته عملیات لاړ به شو خپلې میلمنې ته ګرانه میلمنې کدام وقت تو شده خدا نخواسته که خوب بلند چپلی سندل در پایت باشه در برف و باران روان باشی او یک دفعه افتاده باشی موبایلت اونجا شراق افتاده گفته باشی که الله خدایا خدا کنه که هر کمر ما شکسته باشه خود تلفونی من شکسته باشه نه نفتادی؟ نه نفتاده موبایلت هم نفتاده؟ نه شکر خدای دې ورځ راوړي که موبایلت خو باندې چارجرت هم نشکنه دوستان یو چک به ورته وکړو لاړ به شو د خپلې ګرانې میلمنې نه میگه که بسیار کدام آوازخوان زیاد خوشید می غیر ما خانم نغمه په واقع چې خاپیرۍ نغمه خو ډېره ښکلې سندرغاړې ده یو چک به ورته وکړو چې هر جای ته یې خدای دې ژوندی خوشحال لري نمیتانی که از اونمور یک آهنگش برای ما تقدیم کنی میشه یک زمزمه دوستانو چک ورته وکړئ چې موږ او تاسو ته د خاپیرۍ نغمه ښکلې سندره موږ ته کرشمه جانه زمزمه کوي برو با کابل گل بسیار است دل کم بیقرار است دمی کابل گلزار مرا یک گل بکار صدایت بلند کردم خیلی دمی کابل گلزار مرا یک گل بکار است بس است خلاص بس ولی کل خواندنم یعنی بگیم تو را یک گل بکار است یک گل بکار خب ما کجا با کابل خونم خدا بسیار گل زیاد است وقت کی هست و مرا یکی بکار است ما هم نگفتیم که 2 گل بکار است ما هم یک گل بکار است میریم دوستای عزیز چیرته زو خپل میلمنې نه هغه ډالۍ چې راوړي کرشمه جان ارمان موږ او تاسو ته د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو ته هغه به په یو جیګ چک بدرګه به کوو چې دا موږ ته خپله ډالۍ وړاندې کړي
سلام یو سلام ول سلام صد سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو راغلو میلمنو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د بلا د واغلو خپرونه تر پایه پورې وګورئ. دوستانو دا څه کوئ دا ځینې خلک وایي هغه ملګرو ته خپل منځ کې ټوکې لري وایي یاره وایي د ښځې نه دې ډېر ډارېږي خو داسې نه ده صحیح د ښځې نه به ډارېږو خو ښځه مدمن یو چیز نه ډارېږي. دغسې دوستانو یو ملګري بل ملګري ته ویل چې یاره د ښځې نه دې ډېر ډارېږي هغه ویل ولې به ډارېږم لیونیه شکر اوړه مې لامده کړي دي جای مې جاړو کړی ده قالین مې سنډلي دي ټول هر سیستم مې ټول پاک صفا منظم جوړ کړی دی د کور کې ډارېږي به لکه تا غوندې سړی چې هېڅ شی دې نه دي کړي. بیا دغسې دوستانو ګوره د اختیا خبره ده دا پیشکه چې دا چاته خدای پاک یو دغه پیدا کړی که نه د ډار شی دا مږک چې ده دا د پیشکې نه ډارېږي دا پیشکه وګوري چې بیا بیچاره په سوري ننوتی بیا پیشکې ته بل شی پیدا کړی چې هغې نه پیشکه ډارېږي هغه د سپی چې دا سپی ورته وګوري بیا پیشکه تښتي بیا سپی د چا نه ډارېږي هغه چې لبسۍ چې همدا سړی وګوري چې همدا تیږې ته لاس کړي ور بیا سپی وتښتي او بیا سړی د چا نه ډارېږي زمری په دې خو ټول پوهېږي وایي څو ورته وایي ټول خوب کې ډارېږي څو ګال وایي څو ګال نه وایي سړی بیا د خپلې مېرمنې نه ډارېږي او مېرمنه د چا نه ډارېږي بیا هغه وایي هغه بیا د خواښې نه ډارېږي او خواښې بېچاره د چا نه ډارېږي زړه بیا هغه د مږک نه ډارېږي نو دې نه معلومېږي چې قوي ترین شی مږک ده نو د مږک په خاطر یو چکچک وکوي. دوستانو دغسې یو درې قمقلان په موټر سایکل سپاره او ډېر تیز روان همداسې کش کې چې ترافیک لاس یې ورکړی بل قمقل چې لیدلي دغسې ریزونه یې ورکول همسې ښه تیز بل قمقل چې لیدلی بل ته ویلې زتې نه خدای دا غر کي وایي ولې وایي موږ درې کسان پکې نه ځایږو دا په کوم ځای کې کښېني. دوستانو بیا وایي یو دوه کسانو د سادهګانو وایي بمونه یې پیدا کړل دوه بمونه پیدا کړه یو ویلې والکې دا خوا دې خوانه کې چې حوزې ته وړو وایي زه صحیح ده یو غې کې نیولی بل دواړه روان دي حوزې طرف یو دې بل ته لاره کې وایي ای لیونیه یاره ته ډېر قمقلې ویلې ولې وایي که دا یو والوځي بیا به هلته موږ امیر د حوزې ته څه شی وایو بل ورته څومره لیونی قمقلی ولې وایي بیا ورته وایي که چې یو هم پیدا کړی و. دوستانو نن موږ سره په خپرونه کې ډېره ښایسته ښکلې سندرغاړې میلمه ده دا چې څوک ده د یو جګ چکچک سره راغواړو کرشما ارمان کرشما جانې خپرونې ته په خیر راغلي هر کله راشي بلا دې واخلم موږ د خپرونې نوم ده بلا دې واخلم خوب هستی انشاءالله خیرتی یا کمکی حسن بیشی کمک و آروسون بیشی دیگه میمانداری نه میشم خیر خب برای برنامه ما بخیر آمدی کتی بیننده کتی میمانه تالار سلام علیک جور بخیری چیه میکنی نمیکنی سلام اول برای شما سلام برای دوستا که اینجا آمده است تشکر این سلام تذکری بود که ما فهم که سعید ما پیدا بزنیم بله خب زنده باشی تشکر از دلبروز زیبایتان که مرا دعوت کردی بخیر باشی بسیار خوش شدم که اینجا آمدم بخیر باشی اگه کدام وقت خدا نخواسته اف کدام آبن باشه ریزش شوی زکام چی رقم مقصد میدنی نه چی رقم آرامی تو اوی دقیق ده سر گوره هغه دوره توخی مونی ولا خیلی چک با تو دوستانو کرشما جان ارمان اونو خاندنت اونو آهنگت کدام آهنگ بود راسته تا بگو او که دخترها سر تندور صفتش رخ میکرد نبود کی صفتش میکرد ما خودم خب خاندنه ده خودش صفتش میکنی اینی رو مردم سعی کن خیلی چک برش کنی که خودش صفت خودم میکنه خب اون ارمان خب کلش خاطر است کدام خاطره جالب زندگی چی داری جالب زندگی اون ارمان خب کلش خاطر است بر تو زندگی هم کلش خاطر است خاطر است یک روز دیگ میکردم اونم بگم خب دیگ میکردم به جای نمک بوره را انداختم حالا که رو میخوره بسیار شیرین است
در نظر خودت اونمو دیگه که بورا انداخته بودی و دیگ شیرین بود یا خودت؟ دیگ شیرین بود. دیگ؟ با خیالم سوخت. خدای دې ژوندۍ خوشحاله لره. دوستانو بیا دغسې وایي کوم سړي بیچاره تکلیف پیدا کړ ډاکټر ته لاړه. کله چې ډاکټر ته لاړه ډاکټر ته معاینات وکړل. ډاکټر ته ویلې چې ګور یو خبر ته وکړم چې هر وخت د انسان ماغزه هغه وخت کار شروع کوي چې کله واده وکړي دا ناروغ یو ځلې پاڅېدلی وایي کینه لیونی په دې خبره دی خدای دې غر کادي ډاکټر ته یې ویلي وایي ولې وایي ما خو چې د کومه ورځ نه واده کړی مغزو مې کار خوشي کړی خودت مغزت کار علاقه دست یا حال مغزت فعال است انشالله فعال است خوب یعنی عروسی نکردی نه خیلی چک چک ورته وکړئ ما میگم اتنا که مثل ما واره بیحال باشی میبینی آره تو عروسی کردی نامشه نبی خب آهنگای تا کدام مردم زیاد خوش داره مثال مردمایی که اشتکدار زیاد باشه یا اشتکش کم باشه دو تا یا یکی کم باشه کم باشه او زیاد باکی است اشتکی کس کی زیاد باشه بخیالم که اشتکی تو گریان کرد بگیرش خبر شد خیر اشتکام حق داره که نیست که نامش بشنوید نام خدا بشنوید بابا گیران میشین با کسی که اشتک زیاد داره او با خاندانه مرا زیاد خوش میکنه استوره نگوتی چرا چرا ما گینم بخوانم از صدای مواهمی تزین پرش خواه میکنه غمی تو خوب است اونه خواه کرد خواه کردین خلاص خدای دې ژوندۍ خوشحال لره کرشما جان ارمان هغه لومړۍ سندره د کومه سندره وه چې تا وویلې او خواندن ولید کدامه کې بود که خواندی اولی آه پارسیز اونه بود یک کمک وارشه برای ما ای تو که ما هم خوشحال شوم میمانه تالار هم خوشحال شوه او بیننده شبکه جهانی تلویزیون شمشاد کرشما جان ارمان یک جهان تشکر بسیار آهنگ خوب و زیبا را خواندی خداوند اثر ما کم نکنید زنده باشی بسیار خوب آهنگ خواندی بخیر باشی زنده باشی
کتی سرگمه چطور شی؟ سرگمه را یاد داری؟ نه بیخی؟ نه دخوام تاله میخوام سرگمه؟ یاد بگیرم آله نو هر وقت که سرگمه را یاد میگرفتی باز زیاد شاگرده مز خدا نشام نمیدین خب خدای دې ژوندۍ خوشحال لره تا خو به ډېرې سندرې ویلي په واقع چې ډېر ښکلی غږ دی دا ښکلې سندرې وی که اگه دل تو باشه که آهنگ ما به تو زمزمه کنم زمزمه کن به خدا مر وقت پنڈ شفتل که در پشت ما باشه نه مر وقت میخوانم در پټی شفتل میخوانم در آشپزخانه میخوانم در کالا شستن میخوانم خوب میکنی در خمیر کردن میخوانم اینا لک خواندن بر تو زمزمه میکنم گوشه ته بند کو گوشه ته بند گوشه ته خلاص کو بشنو آهنگ ول مین شل زړ گیا په غام دی واړولم ول مین شل زړ گیا په غام دی واړولم کانې دې وکړلې ونیا په غام دی واړولم کانې دې وکړلې ونیا په غام دی واړولم دانا دانا زلفې دې ماته لانجه جوړه کړه دانا دانا زلفو دې ماته لانجه جوړه کړه وای د ماته ولې خوار تندیا په غام دې واړولم ځمکې دې ګرو کړلې شیریا په غام دې واړولم چې تو وایي بسیار خوب یا قام که ما سر کچالو چکه خوردیم ای که کدام رو میشه ترش و تلخه نخورم با تو صدای مرا بشنوی خودت خواگوتی شپاړس دوستانو ښکلې سندرې ویلې منګه ښکلې سندرغاړې ده ښکلې هنرمنده ده په واقع چې ځوانه هنرمنده ده لاړ به شو پښتنه به ترېنه دا وکړو چقه ناز د خانه سر مردم داری که ناز د خانه مردم زیاد میبره یا دوستت زیاد ناز تا میبره د خانه زیاد د خانه کی زیاد ناز تا میبره دروغ نبگو مادر جانم الله نام مادر جان نبی به خاطر مادر جان یک چک چک خا کدیم خدای په واقع دوستانو خدای دې د هیڅ کور نه مور نه کموي مور خو یوه غټه هستي ده خو دوستانو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه خو بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست بیا دغسې دوستانو یو چا یو بل ملګري ته ویلې چې یاره ته یقین وکړه که نه زه ډېر ګرم چای څښم ویلې څنګه وی یاره چې دا اوبه ګرمې شي که نه په همدې پیالې کې واړم ورور دې په سرجي کې همدغسې وی ګوټ کړم بله لیونې ته څه چای څښې ګرم ما وګوره زه یم چې دا اوله پیاله چې خالي کېږي دا د دې ورور یم همدغسې کش کم بس نیواله جګې کم دی بل وی لیونی تاسو خو هېڅ شی نسئ چای خو د ګرم ورور څکي زه یم چې دا چای زه یم ګرم شي او جوش شي وخوټېږي دومره چای او دومره بوره په خوله کې واچوم او چایبره نیوالم داسې خولې ته ونیسم او په ګیس ډبې کې کینم بر 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 لاړ به شو کرشما جان ارمان ته کرشما جان ارمان تاله خود دروغ هم نگفتی در زندگی تلفون چق کتی همکاری میکنه در دروغ گفتن دروغ نمیگی معلوم میشی کم اگر تلفونت نباشه چی میگی که دروغ نخواه گفتی؟ نه یعنی تلفون که چیز دروغ است؟ چیز دروغ است یعنی غم از دگاه که ولایی جست مجسم خو ایره برای ما بگو که تاله در زندگیت این نقا شطوره که دیدی رزاگا که نقا نه بیخی نه ندیدی؟ نه زایگو دیده خواه بودی ندیدی؟ تو سر ما دست باند که ندیدی؟ ندیدی؟ نه خیلی ما برد بگو آدم خوشحال شوا اینا دل خودت که مایجا بیشینی می خاندن بشنم یا ایجا اینجا یا چک چک ورته وکړي خدای دې ژوندۍ خوشحال لره لاړ به شو د کرشمه جان ناز نه به هغه ښکلې سندره چې د دې لومړنۍ سندره هماغه به واورو هماغه کمه کولی شي زمزمه عاشق مستی دل صد شور و پیهان می کنم
عاشق مست دل صد شور و پیهان می کنم ناله های زار زار از داغ هجران می کنم ناله های زار زار از داغ هجران می کنم. بس دل ما خو نمیشد که بس خوشی دوستا خدا کنه آمده باشه. زړه نه کېده چې بس دغه سندره خو وایي بس وکړو بس په خوشحالۍ کې را باندې غم واچوو خو خیر تاسو موږ سره پاتې شئ یوه لنډه دمه لرو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. دوستانو بیا ښه راغلاست. دوستانو دغسې بیا یو ملګري بل ملګري ته ویل چې یاره بېشکه وله وایي ولې وایي یاره دا تا سپی چې ده که نه دا خو سم زمری ده زمری ملګري ته یې لیونی دا خو زمری ده که نه سم ویلې خیر دا څنګه داسې ګډوډ شوی ده وایي لیونی چېرته محبت کړی مینې خراب کړی ده. لاړ به شو د کرشما جان ارمان نه به دا پوښتنه وکړم چې محبت کردن بسیار مشکل است یا که یک دفعه ناچاپی برق بروه محبت خوب یعنی برق رفتن هیچ مشکل نیست که تا به تاریکی باشی پس میآیه خوب تو نه که نانه بگیری که دانه خود دماغ خود آدم باز دی وقتا خو گروپ است نه د وقتا قدیم گروپ نبود دی وقتا خو گروپ است هر چی است حالا که خودت هم چیه گروپ داری یاری کن گروپ است خوب میگه شولر سر او گرمی تا گرم میکنی نه خود نمیکنی گاز است چک چک وردم خدا دې ژوندۍ خوشحال لره کرشما جان ارمان کدام وقت شده است که تو خواندن شروع کرده باشی آهنگ اینم تو خوب در کش مثال یک تپه میکنی نه تپه میکنی میگی که خود جانان زما جانان ما و بازار می خرسوی سر زما دانت بند شده نشده نه اگان وقت شده یعنی که تپه کردی دانت بند شده وای که په بازار می خرڅوي ورسره زما وشین اسمان زرې زرې د زرو زرو تنابونه سپوږمۍ د بام په سر په یار وایي سلامونه سپوږمۍ د بام په سر په یار وایي سلامونه لا 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 دلته راشه یو ځلې ګرم راغلی څه خبره دی او شعر دادا ولې ته نه ګورې چې خپرونې ته څوک میلمانه راغلي یاره دادا شعره خبره خو داسې دی که نه وایم نن درته ښایسته او په زړه پورې قصه کومه یاره دا قصه دې وکړه څه رقم قصه ده وایم خبره داسې دی که نه چې یو ورځ ملګري انډیوالانو سره مې تشلې کولې که نه لوبه ای قماربازه بیاداریره خو چی میکنی که اینمی تکیره برش برابر کدم نه برای چی شه نامش بگی تکیره به چی نه تشله بره خو صحیح بر تشله صاحب که اینمی تکیره برابر کدم که از کدام سن پدرم سر محمد دادی تا آمد صاحب که دادی ما سر محمد نه دیگه مرا گفت بچیم نه کارت معلوم است او نه روزگارت معلوم است یک روز هم تو رو ندیدم که تو یک کار روزگار کرده باشی یک دو روپانه به قبر خود او برخانی خود پیدا کرده باشی یه خو راز گفته نو دادا شیر دا خوشته که کنه نو بیا ما ته چی ویلی وی بچیا خیر ده کار ما خو مې ستا ونه لیدو که نه نو دغه پیسې واخله او لاړ شه د کور دپاره لږ زره سودا راوړه خو یو خبره مې په وازو غوږونه واوره چې زه درته څه وایم ما ورته دادا بگو این گوشه مواز است الله که نه نو بس ما ورته بس دغه دی ما ته ویلې چې برغوندې به ځې او برغوندې به راځې نو ما ورته ویلې دادا جانه تو هېڅ فکر مه کوه دغه دی برغوندې لاړم او برغوندې راغلم آفرین
بس شیر دادا سر به دې ولې په درد کم په درد خو شو ښه ښه نو بس صاحبه چې لاړم صاحبه دغه دی چې ماښام کور ته رالم چې ماښام کور ته رالم نو دادا مې داسې په غوسه راباندې که نه ما ته یې ولې ناوخته رالې ښه ما له دادا خبره داسې دی که نه چې برغوندې دغه دی لاړم او دغه دی رالم څه وایي وایي تا څومره ناوخته کو ما وویل چې دادا جانه شکر وباسه چې زه اوس وختي راغلی یم برق چې اوس لاړ شي هیله سبا ماښام راشي واه دا خبره خو دې ډېره ښه خبره وکړه دا قصه وه که اورګاډی و قصه مو او نور نه پوهېږم چې څه شی و اول دا وی چې هغه چې لکه قب شیشه کې وګوره میلمانه راغلي کرشمه ارمان خپرونې ته میلمانه ده او شیر دادا څومره ښایسته او ښکلي میلمانه راغلی دی ولا شیر دادا وایم که زه خبر وم که نه ما به دې ته خپل نیا راوستې وه نو نیا دې ولې راوستله لیونیه داسې تاویږي لکه لاټو غوندې نیا دې ولې راوستله ورته د دې په خاطر وایم چې دا زما نیا نه دی داسې خوږې خوږې میلمانې ډېر سخت خوښېږي دغې خوښېږي او که نه ښه زه صحیح ده دا راته ووایه چې اوس ورته چې شی کوې او که نه کوې یاره زړه خو مې دی شیر دادا چې ورته ښایسته نن دې میلمنې ته زړه پوخ کړم زړه ای وروره زه نه دې نیسم بده چې زموږ زړه دې پوخ کړه د هغې زړه ول پخې یاره نه که نه پوه نه شوې شیر دادا خبره داسې دی چې د پسه زړه ورته پخومه دغسې وایه که نه ښه دوستانه بیا چک چک ورته وکړئ چې پسه پخوي بس یې نه پوښتنه وکړه چې څه رقم چې شی ورته پخې څه رقم چې و که نه چې غوړي زیاد خوري مرچک مالګه حاجی برما بگو که بسیار روغندار خونه باشه